بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربان دی. ګرانو وطنوالو، زه ټول افغان ولس ته که هغه د دنیا په کوم هیواد کې هم مشته دي، د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. څنګه چې ما تاسو ته پیغام درلېږلی و چې زه به نن په فیسبوک په ژوندۍ بڼه باندې راځم، نو ځکه اوس زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د پاکستان جوړېدل یو ډیره لویه دوکه وه. ګرانو وطنوالو، چې کله پاکستان جوړېدو نو یو ورځ د جنا د هندوستان د وایسرای لارډ ماونټ بیټن سره ملاقات و. نو لارډ ماونټ بیټن جنا ته وویل چې بنګال او پنجاب به دواړه تقسیمیږي. نو جنا ورته وویل چې ما له ګوټ شل او د بزو وخلې پاکستان مه راکوئ. د ملاقات نه پس صاحبزاده یعقوب خان چې بیا وروسته د پاکستان وزیر خارجه هم پاتې شوی دی، هغه د لارډ ماونټ بیټن د سټاف افسر نه تپوس وکړو چې خبرې څنګه وشوې. نو هغه د جیب نه د تیلو ډبې راوویستو چې که مونږ جنا له د دې تیلي د ډبې هومره پاکستان ورکوو نو هم جنا ته منظور دی. بیا لارډ ماونټ بیټن په خپله ډایري کې لیکي چې زه کله په اولني ځل د جنا سره ملو شم نو هغه سره د راتلونکي لپاره هیڅ پلان او منصوبه نه وه. چې کله انګریزانو پاکستان جنا ته په رقیبه کې ورکړو نو په هغه وخت کې جنا ویلي و چې زما خو دا منصوبه وه چې زه به د پاکستان نوم د یو کارت په توګه استعمالوم چې د مسلمانانو په نوم د کانګرس نه ډېر امتیازات ترلاسه کړم، او زما دا خیال و چې انګریزانو به کم از کم 50 کاله نور هم په هندوستان کې پاتې شي. بیا چې کله د لیاقت علي خان د لارډ ماونټ بیټن سره ملاقات و نو په هغې کې لیاقت علي خان لارډ ماونټ بیټن ته وایي چې که تاسو موږ له د سند شاړې او صحراګانې راکوئ نو هم موږ ته د پاکستان په نوم منظور دي. اصلي کې جنا او لیاقت علي خان ولې دا ویل؟ ځکه چې دوی خو د ولس سره هیڅ اړیکې نه لرلې. دوی خو د انګریزانو ایجنټان وو او شپه ورځ به د انګریزانو سره په شرابو او کبابو کې بوخت پراته وو. نو په دې وجه کې هندوستان که آزاد شوی وي نو بیا خو به د دوی په هندوستان کې هیڅ ځای نه، نو ځکه که دوی ته د تیلي د ډبې هم را پاکستان ملاوېدو نو هم دوی په هغې باندې رضا وو. حالانکه دا دواړه جنا او لیاقت شرابیان، بد اخلاقه او عیاش کسان وو چې د اسلام سره د دوی هیڅ تعلق هم نه و، خو د اسلام کاډې په موټه کې مضبوط نیولی و. اخلاقي طور خو د جنا دا حال و چې د خپل یو نږدې دوست د دین شاه په کور کې دیره و او د 40 کالو او د دین شاه نابالغه لور رتن بی پټټ سره غلط تعلقات قایم کړل، او بیا دین شاه د کور نه هم شړلو او محکمې ته هم راخکلو. نو عدالت په جنا باندې پابندي ولګوله چې ته به د دې جنې سره نور ملاقات او هیڅ قسمه اړیکې نه ساتي. خو د بدعمله انسان به بیا هم د هغې جنې سره اړیکې ساتلې. نو چې کله هغه بالغه شوه نو خپل وړوکي سپی په ترخ کې ونیولو او په جنا پسې مټیزه لاړه او په سبا باندې په عدالت کې واده وکړو. دا د کال 1918 خبره ده. په دغه وخت کې د بمبې گورنر لارډ ویلنګډن و. نو هغه یو دعوت کړی و. نو په هغه دعوت کې جنا سره د ښځې دعوت شوی و. نو د جنا ښځې رتن بی دومره مختصر جامې اغوستې وې چې نیمه بربنډه وه. نو د وایسرای د انګریزي ښځې خپل نوکر یا ورته د طنز نه ووي چې د جنا د ښځې به له څادر راوړه ځکه چې د دې به یخني کېږي. نو جنا پاسېدو او سره د ښځې ووتلو چې زما د ښځې بېزتي وشوه. خو جنا یو ډېر لوی ظالم او خودغرضه انسان و چې کله د جنا پلار د انګریز ملګري په مشوره جنا انګلستان ته د درس دپاره لېږلو نو د جنا مور په هغې باندې رضا نه وه. هغې ویل چې دی به په لندن کې واده وکړي او بیا به واپس رانه شي. نو هغې دا شرط کېښودو چې دی به دلته اول واده کوي نو بیا به ځي. نو جنا د خپل کزن ایمی بی سره واده وکړو او د واده نه پس جنا انګلستان ته لاړو او دغسې د دې ماشومې ژوند یې تباه او برباد کړو او هغې ته به خپلو خپلوانو
ملګرو ښځو او جنکو پیغورونه ورکول چې جناستانه ویزه جوړه کړه او لندن ته لاړ او اوس یې تپوس هم نه کوي. نو د دې پیغورونو او تکلیفونو د لاسه هغه سخته ناجوړه شوه او مړه شوه او تر د مرګه پورې جنا د هغې تپوس هم نه کړی او نه جنا خپله مور نوره په ژوند کې ولیدله. ګرانو وطنوالو، نو چې کله لارډ ویلنګټن په 18 د اپریل کال 1931 کې د هندوستان وایسرای شو، نو د بمبې د هغې دعوت د واقع په وجه د جنا او د ویلنګټن سره تعلق ښه نه و. نو د ویلنګټن د وایسرای کېدو نه پس جنا لندن ته لاړو او تر څو پورې چې لارډ ویلنګټن د هندوستان وایسرای نو جنا هندوستان ته نور راغلی. خو چې کله بیا لین لیتکو د لارډ ویلنګټن په ځای د هندوستان وایسرای شو او انګریزانو ته د جنا ضرورت پیښ شو، نو بیا د انګلستان نه جنا راوغوستلی شو. په لندن کې جنا د لیاقت علي خان ښځې رانه لیاقت علي خان ته هم سترګې خړې کړې وې. نو اوس داسې کسانو د اسلام په نوم پاکستان جوړو، د اسلام پاک او سپېڅلي نوم انګریزانو استعمال کړو او پاکستان یې جوړ کړو او د انګریزانو ناجایز اولاد پاکستان اسلام استعمال کړو. نو زموږ وطن افغانستان یې راله د اسلام او جهاد په نوم د ډبرې زمانې ته ورسوه. دلته د انګریزانو او د جنا په منځ کې خبرې اترې شروع وي چې بنګالیان خبر شو چې بنګال په منځ بلیږي. نو د بنګال د صوبې وزیر اعلی حسین شهید سهروردي په خپله وایسرای ته وویل چې ما ته وخت راکړه، نو زه به جنا سره خبره وکړم چې بنګال تقسیم نشي او په پاکستان کې شامل نشي. نو لارډ ماونټ بیټن لیکي چې ما د حسین شهید سهروردي خبره د جنا سره شریکه کړه. نو جنا راته فوق العاده د تردد او د تذبذب نه بغیر جواب راکړو. زه به په دې ډېر خوشحاله شم ځکه چې د کلکتې نه بغیر د بنګال څه فایده نشته. بهتره ده چې هغوی متحد او خپلواک ریاست پاتې شي. دلته زموږ قبایلو ورونو سره د خدای خو وکړي، دوی هم فکري او ذهني غلامان دي. دوی د ډیورنډ د کرښې د منلو نه پس د انګریزانو غلامان پاتې شوي وو. نو بیا لا پاکستان جوړ شوی هم نو چې دوی د انګلستان د نایجایز اولاد پاکستان غلامۍ ته بډې راښکلي. په قبایلو کې انګریزانو د مخکې نه په خپلو تنخوادارو مولیانو، پیرانو، باباګانو او د خپلو ماجب خورو ملکانانو په ذریعه ډېر کار کړی و. نو اوس د انګریزانو کرلې تخم میوه نیولې وه. په دغه وخت کې د موسیدو ملک ګلاب خان په 20 د اپریل کال 1946 کې جنا ته خط لیکي. ورته وایي چې ګرانه قدزمه، زه د جنوبي وزیرستان د ټولو موسیدو له طرفه تا ته د پاکستان د حاصلولو لپاره د مسلح امداد یقین درکوم چې څه وخت هم د مسلم لیگ های کمان وغواړي، نو زه ورته تیار یم. موږ په دې نازک وخت کې ستا په لیډرشپ باندې اعتماد لرو. تا ته اوږد ژوند او صحت غواړو. که چېرې ته حکم وکړې، نو زه د موسیدو مسلح حفاظتي دسته ستا د باډي ګارډ په حیثیت تا ته د رسولو ته تیار یم. د جنا جواب: ګرانه جناب علي، ستا د 20 د اپریل لیکل شوی خط ما مسؤل کړو او ستا د همدردۍ او زما په لیډرشپ باندې ستا د باور ډیره زیاته مننه کوم. زما د خپل سټاف په حق لا باندې به زه دا ووایم چې زه خپل انتظامات لرم. ستا د مهربانۍ نه د ډک پیشکش شکرګزار یم. اوس دغه شان ضرورت نشته چې تکلیف درکړم. د خیبر ایجنسۍ نه شینواري ملک باور خان د کابینټ میشن ممبرانو ته د پولیټیکل ایجنټ په وینا هم تار وخلی و چې په 15 د اپریل کال 1946 کې په خیبر میل ورځپاڼه کې چاپ شو. په تار کې لیکلي: د خیبر ایجنسۍ قبایل په جنا باندې مکمل اعتماد لري. مسلمانان د پاکستان نه علاوه بل هیڅ قسمه خبره قبولولو ته تیار نه دي. او بیا چې کله رزمک ته جواهرلال نهرو راتلو، د هغه په جهاد د ډزو کولو لپاره هم دغه ګلاب خان 200 روپۍ یو کس ته ورکړې وې چې اسسټنټ پولیټیکل افسر عبدالمنان ورسره مرسته کړې وه. او دا اوس هم د قبایلو د دې اوسني نسل هغه غلامانه ذهنیت دی چې اوس هم وایي چې د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو حق غواړو. د هندوستان د تقسیم په وخت کې ټولو صوبو له اختیار ورکړی شو چې په کومو صوبو کې د چا حکومت وي، نو هغه به فیصله کوي چې د پاکستان سره شاملېږي او که د هندوستان سره. خو په صوبه سرحد کې خود خودي خدمتګار او کانګرس حکومت نو د پښتنو نه د حق هم واغشتلی شو. د صوبه سرحد اخرنی گورنر سر ورف کیرو لارډ ماونټ بیټن ته د ریفرنډم تجویز پیش کړو. هغه ورته وی چې د پښتنو زموږ سره پر دې جنگ په سر اغشتي وو، نو دوی له داسې سزا ورکول پکار دي چې د دوی راتلونکي نسل هم یاد وساتي.
نو د خدای خدمتګار مشرانو خو د خپل ګټو په خاطر شپه او ورځ خدای خدمتګار په انګریزانو ډبول او بیزته کول او جیلونو ته پیلېګل خو د انګریزانو د دې فیصلې خلاف دوی ولې راپا نسیدل نو اول خو مونږ د دې تش په نوم قام پرسته مشرانو د لاسه د انګریزانو غلامانو او اوس د انګریزانو د ناجیز اولاد پاکستان غلامانو خو عجیبه خبره خدا و چې کله لارډ ماونټ بیټن په صوبه سرحد کې د ریفرندم خبره جواهرلال نهرو ته وکړه نو هغه د صوبه سرحد وزیر اعلی د ډاکټر خان صاحب سره مشوره وکړه نو ډاکټر خان صاحب ورته وویل چې ریفرندم سره ومنه نو د ریفرندم فیصله وشوه خو په دغه وخت کې پښتنو د ازادۍ یو بل ډېر لوی موقع د لاس نه ورکړه کچېره خدای خدمتګار ازادي غوښتي نو په قانون ساز اسمبلی کې د کانګرس مکمله پاغه باندې قبضه و نو که خدای خدمتګار په کانګرس دا قرارداد منظور کړی وي چې کله ریفرندم وشي او صوبه سرحد د هندستان سره د شاملېدو مرسته وکړي نو موږ به پښتنو له مکمله ازادي ورکوو خو د بدمرغه باچا خان دی دا کار اونکړو او د دوی د سازشونو په وجه پښتانه د یوې غلامۍ د بل غلامۍ په زنجیر کې ښکېل شو ګران وطنوالو په دغه وخت کې د لوی افغانستان خبره نه کول د پښتون قام سره یو ډیر لوی خیانت او دوی به تاریخ چرته هم معاف نکړي د خپل پلار نیک وطن د لوی افغانستان ناوي د پښتنو درشل راغلی و خو زمون قام خرڅه مشرانو ورته خراغلاس اونویل لکه غنی خان ویلو چې د پښتنو ازادي د پښتنو کور ته راغلی و خو د تور غرونو پناه شو د لر او بر د پښتنو د یووالي خلاف د یو ډېر لوی سازش د لاندې خدای خدمتګار پر ریفرندم کې برخه وانه غشته د سر باب لوکډ په مشرۍ کې ریفرندم وشو چې په هغه کې د قبایلو ټول ایجنسي او سواد دیر چترال او د انبار ریاستونه هم شامل نو ټول اوټونه 15 لکه 200,990 اوټونه چې په هغه کې ټول اوټونه 2,92,000 استعمال شوی چې په هغه کې 50.5% اوټونه د پاکستان په حق کې ورکړل شوی کچېره خدای خدمتګار په ریفرندم کې برخه اخیستې وي او د دوی په هغه وخت کې په صوبه سرحد کې حکومت هم و نو په دې 9% زیات اوټونه به صوبه سرحد د پاکستان سره نو شامل شوی مولانا ابوالکلام آزاد په خپل کتاب ازاد هند کې لیکي کچېره خدای خدمتګار پر ریفرندم کې برخه اخیستې وي نو حالات به اوس بالکل بدل وو خو مولانا ابوالکلام آزاد یو بل خبر هم کوي چې د خدای خدمتګار د سیاست واګي او اختیار د کانګرس په لاس کې وو خو چې کله کانګرس د دوی نه لاس واغشتو نو بیا بچا خان ته هیڅ پته نه لګیدا چې اوس بس کوم نو هغه وای چې د آزاد پښتونستان ناره کول د پښتنو پسترو کې هسه خوري اچول وو په یک مې کال 1920 کې دوه امریکایي زموار افسران د جنا سره د ملاقات لپاره دغه کور بمبې ته لاړل دا یو نوم رونالد ا هیر وو چې د جنوبي ایشیا د معاملاتو د څنګه مشر وو او د بل نوم تامس ای ویلوو چې په هندستان کې د امریکای د سفارتخانه د سکرټر وو دوی جنات وویل چې امریکا د پاکستان په جوړېدو کې تاسو مرسته وکړي نو تاسو به د امریکای لپاره څه وکړئ شي نو جناب ورته وایي چې پاکستان د امریکای په مفادو کې دی چې جوړ شي ولی چې پاکستان به یو مسلمان ملک وي او مسلمان ملکونه به د شوروي برخلاف یو ډیره مضبوطه ډله وي نو دلته اوس یو سوال پیدا کیږي چې آیا پاکستان د برصغیر د مسلمانانو د مفادو د لپاره جوړ شوی او که د بهرني استعماري طاقتونو د ګټو په خاطر جوړ شوی او چې پاکستان د برصغیر د مسلمانانو د ګټو په خاطر جوړ شوی نو زیات مسلمانان خو په هندستان کې پاتې شو خنو بیا هر کله چې د پاکستان د جوړېدو خبره مېسته راغله نو خان افقلات وویل چې خلات د هندستان حصہ نه ده او په انګريزانو پسې هغه تړون رويستو چې کوم په کال 1319 کې د بلوچ مشرانو او د انګريزانو په منځ کې لاسلیک شوی وو چې بلوچستان یو آزاد او خودمختاره ریاست دی نو لارډ ماونټ بیټن یو غونډه راغوښته چې په هغه کې د بلوچ او د اړخ خان افقلات او دغه قانوني مشاور سلطان احمد خان شاملو د بل اړخ نه پکې جنا او لیاقت علي خان شرکت وکړ او لارډ ماونټ بیټن پکې منځګړی ناستو نو په دوه خبرو پریکړه وشوه اولنې پریکړه چې کله د اگست په 15 کال 1919 کې انګريزان هندستان پریږدي نو د قلات حیثیت به بیرته هغه مقام ته ورسي کوم چې په کال 1319 کې د خان افقلات او انګريزانو د تړون په وخت کې وو دویمه پریکړه کچره د خان افقلات او د پاکستان په منځ کې سروغه جوړه ونشي نو بیا ریاست قلات دا حق لري چې هغه د افغانستان سره خپل الحاق وکړي
او په دې پریکړو د خان افقلات جنا او لارډ ماونټ بیټن دستخط موجود دی. خو خان افقلات د خپل آزاد او خودمختار ریاست اعلان وکړ او په 11 د اگست کال 1969 کې بلوچستان یو آزاد خودمختار ریاست جوړ شو. نو عجیبه خبره خدا وه چې جنرال لارډ ماونټ بیټن ته وایي که بنګال متحد پاتې کیږي او د پاکستان سره نه شاملېږي نو ماته په هیڅ اعتراض نشته. بلوچستانو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان سره شاملېږي نو هیڅ خبره نه ده. خو پښتنو ته نه وایي چې خپل وطن افغانستان سره شامل شي ځکه چې په لر او بر کې پښتنو له خدای هغه قام خرڅ او په خپل شخصي ګټو ماین مشران ورکړي دي چې هغه نه غوښتل چې لر او بر یو ځای شي او لوی افغانستان دی جوړ شي. نو چې دوی دا نه غوښتل نو د انګريز سکارو او د هغوی د ایجنټ اجنا سکارو چې د اباسینو پورې د افغانستان علاقه د افغانستان سره شامل شي. د هندستان وایسرای لارډ ویون په وایسرای جرنل کې لیکي چې ماته لیاقت خان وویل چې مسلمانان د دې خبرې خلاف نه دي که تاسو څومره هم په هندستان کې پاتې کېدئ شئ نو تاسو پاتې شئ. موږ په دې باندې بالکل تاسو سره رضا یو. چودري محمد علي چې بیا د پاکستان وزیر اعظم شوی هم وو نو هغه په خپل کتاب د ایمرجنس اف پاکستان کې لیکي چې هندوان او مسلمانان د دوه مختلفو تهذیبونو سره تعلق لري چې هغه د یو بل سره په ټکر کې دي. نو دغه سي د دوه قومونه په یو ریاست کې راځي کول به زیاتیدونکو عدم اطمینان را پیدا کړي او داسې ریاست به په اخره کې تباہ او برباد شي. خو خبره الټه شو چې کله د مسلمانانو د ګټو په خاطر پاکستان جوړ شو نو څلور کاله هم ژوندې پاتې نشو او د نیمه نه زیات پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو او هندستان لګیا دی خوريږي خو مات نشو ځکه هغه ته مسلمانان هندوان سره د نورو فرقو په شریکه سره جوړ کوي. خو چې سړی د چودري محمد علي منطق ته وګوري نو حیران دریان پاتې شي ځکه چې تر اوسه پورې د قوم تصور په مملکت پورې تړلی وي. یعنی که هر څومره مذهبي فرقې په یو وطن کې اوسېږي خو د هغه وطن قومیت د هغه ملکیت او خاورې پورې تړلی وي. لکه د مثال په توګه په برتانیه کې د هرې فرقې او عقیدې خلک اوسي خو هغوی ځان ته برټیشر یعنی انګریزان وایي. داسې امریکا واخله چې هغه هم د هرې فرقې او عقیدې خلک اوسي خو ټول ځان ته امریکایان وایي. داسې کاناډا، فرانس، جرمني، هندستان او ایټلی وغیرہ. ان تر دې چې په اسلامي ملکونو کې هم د مختلف فرقو او عقیدو خلک اوسي لکه د مثال په توګه لبنان چې هغه ته مسلمانان او عیسایان اوسيږي خو هغه ځان ته لبنانیان وایي. مطلب دا دی چې د یو ملک قومیت دغه د ریاست پورې تړلی وي. او بیا به ډاکټر سر علامه اقبال تراشو چې پاکستانیان وایي چې هغه د پاکستان خوب لیدل دي نو هغه سوي اخو مذهب नहीं सिखाता अब बस में बेर रखना हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. یعنی د مذهب دا کار نه دی چې هغه دی په ولس کې بیلتون او دښمنی پیدا کړي ولی چې موږ ټول هندیان یو او هندستان زموږ وطن دی. خو د مذهب په نوم په دنیا کې یو ریاست جوړولو کې د انګريزانو یو بل مقصد هم وو چې د مذهب په نوم اسرائیل جوړولو ته لاره هواره کړي. نو په کال 1920 کې د مذهب په نوم پاکستان جوړ شو او په کال 1948 کې د مذهب په نوم اسرائیل د فلسطین نه راجدا کړ شو. ګران وطنوالو بل اړخ ته د انګريزانو ازلي دشمنان خو مسلمانانو د دنیا په ګډ ګډ کې په مسلمانانو پسې انګريزان ګرځېدلی وو. د صلاح الدین ایوبی نه راواخله تر د ترکانو عظیم سلطنت عثمانیه ټوټه ټوټه کړ او په منځ یې وویشلو او په هندستان کې خو هم انګريزانو د مسلمانانو نه باچي ترلاسه کړي و. نو د مسلمانانو اصلي دشمنان خو انګريزان وو. خو چې مسلم لیگ بد انګريزانو په ایجنډا کار کولو نو مسلم لیگ څه چلو کړو چې هغه د مسلمانانو مخ هندوانو ته وګرځاو چې انګريزان نه بلکې ستاسو اصلي دشمنان هندوان دي. حالانکه هندوان خو په خپل د انګريزانو غلامانو او د هندوانو د بچو دخلینه به نوړې اغشتا او خپل بچي به په انګلستان کې پرسول. خو دې بدبخته مسلم لیګانو هم هغه مظلوم هندو د مسلمانانو دشمن وګرځولو او تر دې چې د انګريزانو په ایمان د هندستان پنجابي مسلمان فوج په خانقاه باندې هم ډزې کړې وي. بل د مسلم لیگ مشران وایي چې د دوه قومي نظریه بنیاد سر سید احمد خان ایښودو چې د دیوبند د اثر د ختمولو او د مخنیوي لپاره د انګريزانو په سازش د علیګړ یونیورسيټي بنیاد ایښودو. حالانکه د هغه ټول تقریرونه او بیانې د دوه قومي نظریه مکمل تور په بشپړ توګه خلاف وو. لکه سر سید احمد خان په 28 جنوري کال 1840 کې په ګورداسپور کې په خپل تقریر کې وایي چې موږ هندوان او مسلمانان باید چې کوشش وکړو چې یو زړه او یو روح شو او په اتفاق سره
په دې باندې عمل وکړو. بل وای چې هندو او مسلمان دا لفظ چې دا د مذهبي امتیاز لپاره دی د دې بل هیڅ حیثیت نشته. اصل کې ټول هندوان او مسلمانان حتی چې عیسایان چې هندوستان کې اوسي نو په حقیقت کې هغه یو قوم دی. او هم په دغه کال په کال 1304 کې په لاهور کې په یو بیانیه کې وای چې هر څوک په هندوستان کې اوسي هر عقیده چې وي او د هر مذهب پیروکار چې وي نو هغه یو قوم دی او د هندو په نوم دی وبلل شي یعنی هندوستانیان. او بیا په یو بل بیانیه کې وای چې هندوان او مسلمانان د لیلا په مخ دسترګری او زمونږ لیلا هندوستان دی. او یو بل کس چې پاکستان ترنه پیغمبر جوړ کړی دی چې ډاکټر سر محمد اقبال نومیږي او د کال 1901 پورې قادیانی او چې کله په هندوستان کې د انګریزانو خلاف د خلافت تحریک چلیدو نو اقبال د دې تحریک مخالفت وکړو نو انګریزانو ورلا د سر خطاب ورکړو. او چې مولانا محمد علي جوهر د خلافت د تحریک د ګاندھی سره په شریکه مرسته وکړه نو مولانا محمد علي جوهر انګریزانو توري بهيري ته د یو قیدی په حیث باندې ولېګلو. او پاکستان وای چې اقبال د پاکستان خوب لیدلی خو هغه سوای مذهب नहीं सिखाता आपस में भीड़ रखना हिंदू है हम वतन है इस दोस्तान हमारा. او بیا په پیامي مشرق کې د فارسی په یو شعر کې لیکي دانه تسبیح بزنار کشیدن آموز گرنگاه تو دو بینس ندیدن آموز. هغه د هندو او مسلمان د یووالي او اتحاد لپاره داسې مثال پیش کوي چې د مسلمان د تسبیح دانې پکار دي چې د هندو د زنار په تر کې وبېل شي. زنار د هندوانو مقدس تار دی چې د هغوی وجود سره پیوس د وګینه درخته پروت وي. یعنی د مسلمانانو د ذکر الهي د لپاره د تسبیح دانې دي د هندو د زنار په تر کې وبېل شي. او د شعر پر دویم بند کې وای کچېر ستا سترګې دا دواړه بیا هم جدا جدا ویني نو بیا خو ته په دواړو برغ سترګو باندې روند خې. نو دلته خو اقبال د دوه قومي نظریه یو سو پوره بره اوخته چې د تسبیح دانې په زنار کې پیلې. بیا اقبال خپل یو انګريز دوست تامسن ته په یو خط چې هغه په سلورم د مارچ کال 1940 کې لیکل شوی دی ورته لیکي زما دوسته تامسن صاحبہ زما په کتاب د شاندار تفسیری مننه خو تا پکې یو غلطي ډیره لویه کړې ده دا غي وضاحت کول پکار دي ځکه چې زما په خیال دا یو ډیره سنجیده او ډیره لویه غلطي ده. ته ماته د پاکستان د منسوبې بانی وای خدا منسوبه زمانه ده زما سکیم خو په شمال مغرب کې د مسلمانانو چې کومې صوبې دي هغه دی په یو صوبه کې سر راجم شي او هغه به د هندستان د وفاق دلاندې یو صوبه وي. او د پاکستان منسوبه خو په کیمبرج یونیورسيټي کې سماسلین دي هغه د جدا ریاست لپاره وړاندې کړی ده. د آزاد او جدا ریاست په حیث د پاکستان د منسوبې سره زما هیڅ تعلق نشته. بیا اقبال هم دغه خپل دوست تامسن ته په 15 د جولای کال 1940 کې په یو بل خط کې د هغه صوبو نومونه اخلي یعنی صوبه سرحد پنجاب او سند. اقبال ورته لیکي چې دا یو صوبه شي نو د دې کنټرول به په هندستان کې هم د انګریزانو د مرکزی حکومت لپاره خوي او په انګلستان کې به هم انګریزانو ته اسانه وي. نو اقبال سره خو یوازې په هندستان کې د انګریزانو غم نو بلکې په برتانیا کې هم د انګریزانو غم اغشته و. نو اقبال په وی خلک یادي چې د پاکستان د غلو د ټوکرې زما په سر باندې مګ دی خو پاکستانیان وای چې نه تا خوب لیدل دي. عجیبه خبره ده او عجیبه منطق دی. نو اوس یو سوال پیدا کیږي چې دا دوه قومي نظریه او د پاکستان منسوبه خو نه د سر سید احمد خان و او نه د ډاکټر سر محمد اقبال شو. نو بیا دا د چا شو؟ نو اوس به د دې بنیادی سوال ته جواب لټون وکړو. ګران وطنوالو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې انګریزانو د مسلمانانو بچي اغشته و نو انګریزانو به د مسلمانانو سره ډیر زیات ظلمونه کول نو مسلمانانو به د انګریزانو د ظلم نه د خلاصون لپاره دا کوشش کوو چې د هندوانو سره خپل اړیکې مضبوط کړي. خو انګریزان هم په دې باندې خپو هو کچره دا هندوان او مسلمانان راته یو ډله شي نو بیا به موږ ته د دوی مقابله ډیره ګران شي او دا انګریزانو ته د مستقبل لپاره یو ډیره لویه مسله ښکارېدله. نو په دې وجه په کال 1909 کې مورلی منټو ریفارمز انګریزانو مصر راولل چې په انتخاباتو کې به مسلمان لا او هندو لا ووټ ورکوي. په دې طریقه پیرنګي د مذهبي عقیدې په بنا د جمهوریت ادارو د بنیاد اولنې رضا کې خوله. دا د پیرنګي د اړخه په هغه نظریه اولنې گزارو کوم چې سر سید احمد خان دیو په هندستان کې خورول غوښتل یعنی د یو قومي نظریه په مقابله کې د دوه قومي نظریه بنیاد پیرنګي کې خودو.
بیا په کال 1919 کې د یو بل ریفارم منځته راغی چې هغه ته مونټیګرو چمبرسفورد ریفارم ویل شي چې هغه کې هم د مورلمنټو د ریفارم هم هغه فرقه وارانه طریقه د انتخاب جاری اوساتل شو خو چې کله په اورنی جنگ عظیم کې انګريزانو د ترکانو په خلافت حمله وکړه نو د هندستان مسلمانان د انګريزانو خلاف په ډاګه باندې ودرېدل ولی پیرنګي ورخطا بل سکړلو کله چې ګاندھی او کانګرس د مولانا محمد علي جوهر او مولانا شوکت علي جوهر سره مورچې ته راودانګل نو پیرنګي پوښو چې دا خو بیا د پیرنګي هغه د دوه قومي نظریې لوبه لګیا د خوريږي په دغه وخت کې خلافت کمیټه څلور تجویزونه مسلمانانو ته وړاندې کړل اولنی د سرکاري لقبونو واپسی دویم مسلمانانو له د سرکاري نوکرونو استفاګانی دریم د فوج او د پولیس نه استفاګانی څلورم د سرکاري ټیکسونو نه انکار نو انګريزانو د دویم او دریم تجویز ډیر زیات ورخطا کړل ځکه چې د دوی حکومت ته ډیر زیات نقصان رسیدو او بدنامي به هم ډیره زیاته کېدله نو هغوی د دا رنګ ورکړو چې دا د هندوانو سازش دی او هندوان مسلمانان د چوکو او د ادارونو وباسي او یو بیا انګريزانو د قومي اتحاد ته فرقه وارانه رنګ ورکړو د انګريزانو دا کوشش وو چې دا تحریک په مسلمانانو باندې مات کړي نو په 22 نومبر کال 1940 کې د دکن په نواب نظام باندې فرمان جاری کړو چې خلافت تحریک چونکه د مسلمانانو د مفادو برخلاف دي په دې وجه په دغه تحریک باندې پابندي ولګوله بل اړخ ته انګريز لګیا دي او د هندوانو او مسلمانانو په منځ کې د بیلتون اورته لبن وخی چې څومره هم کې دي شي چې دوی د یو بل دشمنان وګرځوي او دنیا ته اوخی چې مخ غواړو چې دوی ته اختیار په حواله کړو خو دوی په خپل منځ کې سره نه جوړیږي نو انګريزان مجبور دي چې دا دواړه د خپل اقتدار د لاندې وساتي په 21 د سپتمبر کال 1930 کې وایسرای هند لارډ ریډنګ وزیر هند ته لیکي ما اوس تاته یو تار درلېږلی دی چې دا غینه به تاته دا خبره واضح شي چې موږ څنګه د هندو او مسلمان په منځ کې د جدایي راوستلو په مقصد کې تر ډېر حده پورې کامیاب شوي یو هغه بیا لیکي چې ما په خپل په دې مسلې ته ډیره زیاته توجه ورکړې ده بیا په 1 د جنوري کال 1950 کې وایسرای ریډنګ په وزیر هند باندې زیره کوي هغه کوم پول چې ګاندھی د هندو او مسلمان د تړون لپاره جوړ کړی وو هغه دانه چې غنیمات شو بلکې هغه فکر کوم چې بيخي د مزه لاړو په 22 د جنوري کال 1950 کې په لندن کې وزیر هند لارډ برکنهټ وایسرای هند لیکي څومره چې موږ د دې په ثابتولو کې کامیاب شو چې دا اختلاف دومره مونډیز او بنیادی دي چې دوه فرقې یو بل سره یو ځای کېدو ته نه پرېږدي نو دومره به د حقیقت واضح شي چې دوی به زموږ حیثیت مجبوراً قبلوي چې صرف موږ د دې جوګایو چې دغه دواړه ډلې یو ځای وساتل شو خو اوس دوی له د مسلمانانو د کانګرس خلاف یو مضبوطه ډله پکار ده خو دلته د مسلمانانو مختلف ډلې دي خو یو هم د بل د مشرۍ بنولو ته تیار نه دي وایسرای لیکي چې دا ټول ډلې زموږ تابعدار دي خو په دې کې یو هم داسې کس نشته چې دا ټول سره راجمع کړي او لار ښودنه ورته وکړي په دغه وخت کې مسلم لیگ هم په دوه ډلو کې تقسیم وو یوه ډله د سر محمد شفیع ډله وه او بله د جناح ډله وه نو اوس انګریزان کوشش کوي چې د مسلم لیگ دا دواړه ډلې یوځای کړي نو وایسرای په 23 د مای کال 1929 کې لیکي چې زما د جناح سره اوږده مرکه وشوله هغه دا خبره په ډاګه کړه چې هغه د بمبې ملګري چې د کانګرس څخه خلاف دي زمونږ پرې ته راوړېدو ته تیار دي خو هغوی زمونږ نه په راتلونکي کې د کومک واده غواړي هر کله چې د جناح سره خبره وشوه نو بیا وایسرای هند پیشګویي کوي چې د مسلم لیگ دواړه ډلې به د میاشت په اخره کې په دلی کې راغونډېږي سر محمد شفیع به خپله ډله د جناح مسلم لیگ سره یوځای کوي او مشر به جناح وي نو تاسو لږ فکر وکړئ ګرانو وطنوالو چې غونډه لا شوې هم نه ده ولې وایسرای د هرې خبرې نه خبر وو نو دغه کار خو تر سره شو جناح د یو مسلم لیگ مشر شو نو اوس ورله انګریزان د پیسو بندوبست کوي نو په 18 د نومبر کال 1929 کې وایسرای لیکي چې د مسلمانانو د باقاعده نمائندګۍ لپاره د رقم بندوبست وشي ځکه چې موږ انګریزان دا یقینا غواړو چې د مسلمانانو د باقاعده منظمه نمائندګي وشي او انګریزانو خو مسلم لیگ یو ځای کړو جناح ورله مشرم کړو او اوس لګیا دي چې د مسلم لیگ نه یو مضبوطه پارټي جوړ کړي نو د پیسو بندوبست ورله هم کوي ځکه چې انګریزان وایي چې کانګرس سره د جنگ او مقابله لپاره یو بل مضبوطه پارټي د مسلمانانو پکار ده پیرنګي استاد شاته ناست دی او خپل ګډاګانو ته داسې هدايات جاری کوي چې ته به غني د مسلم لیگ صدر دی
لکه د هندوستان وایسرای لارډ ایرون په 9 د فروری کال 1931 کې لیکي چې ما سره سر محمد شفیق هغه ملاقات نو ما هغه ته وی چې تاسو ته ښه مضبوطه یو پارټي پکار ده ځکه چې تاسو ته یو ډېر لوی جنگ در په غاړه دی. په دې نه خلاصېږي چې چېرته په دغو غونډو سره یا د اخبارونو په مضمونونو به تاسو مقصد ترسره شي. تاسو له پکار دي چې د حرکت وکړئ او د حرکت دا شمه د هندوستان ګډ ګډ ته ورسوي او یو داسې قومي تنظیم د هغې بنیاد کېږي چې هغه د کانګرس په خلاف یو ډېر ښه او مضبوط تنظیم وي. نو ګرانو وطنوالو، انګریزان لګیا دي او د کانګرس او مسلم لیگ په منځ کې د بیلتون او د دشمنۍ ورته لمن وخي. مسلمانان په شا ټپوي او د کانګرس مقابلې ته ښه په کلکه ودروي. نو د دویم ګول میز کانفرنس نه پس وزیر هند سر سموئل هور په 2 د اکتوبر کال 1931 کې لیکي چې د دواړو ډلو نمایندګان د پروس کال نه دا کال د یو بل نه نور هم ډېر زیات لرې شوي دي او د فرقه وارانه مسلې د حل کولو هیڅ امکان هم پاتې نه دی. پیرنګي د خپل پالیسۍ نه بیخي مطمئن دي چې که د نورو او د نوو اصلاحاتو په رڼا کې اوس په هندوستان کې انتخابات وشي نو هغه فرقه وارانه جذبات پیرنګي داسې راپارولي وو چې هغې کې د دواړو فرقو ترمنځ د ملګرتیا او اتحاد او سوال منځ ته د راتلو نه دی او نه به دوی چېرته یو ځای شي. پیرنګي د لارډ ایرون د وخت نه دا په څرګنده لیدل چې کله په فرقه وارانه طریقه انتخابات کېږي نو هغې کې به لازمن مذهبي جذبات راولړزېږي او په مسلمانانو کې به هغه ډلې قوي کېږي کومې چې به د مذهب په نوم باندې ووټ غواړي. انګریزانو په دې کې خپلې دوه ګټې لیدلې. یوه خو دا چې د کانګرس د مقابلې دپاره به په مذهبي عقیده منتخب شوي مسلمانان ممبران ودرېږي او دویمه دا چې د قامپرسته مسلمانانو د مقابلې لپاره به د اسلام نوم استعمال شي. نو په دا شان به د قومي خلکو په ځای به فرقه وارانه نمایندګي تسلیم کړی شي او مخکې به د اتحاد او ملګرتیا لپاره به د کانګرس سره چېرته هم یو ځای نشي. اگر چې وزیر هند به بار بار د هندوستان وایسرای ته خطونه لیکل چې انتخابات مه کوه، ولې ویلنګډن په دې ټینګ و چې کانګرس بیخي کمزوري شوی دی، ولې چې د هغوی د سیول نافرمانۍ تحریک ډېر زیات ناکامه شو. تر دې چې وایسرای ویل چې ګاندي بالکل ختم دی. البته ویلنګډن په دې هم پوه و چې د کانګرس په مقابله کې تکړه او زوروره ډله نشته. لکه چې په 9 د سپتمبر کال 1934 کې لیکي افسوس دی چې زموږ ملګري مسلم لیګیان پلسمن خلک دي او جرأت پکې نشته او په مقابله کې کانګرس د مقابلې نه غاړه نه غړوي. خو د هغې کمې او نیمګړتیا د پوره کولو دپاره هم وایسرای انتظام کړی و. که سیاسي ډله نه وه نو سرکاري ډله خو وکنه. ځکه وایسرای په 18 د سپتمبر کال 1934 کې لیکي ما صوبایي ګورنرانو ته لیکلي دي چې خپلو وزیرانو ته اشاره وکړي چې د سرکار د ډلې د مسلم لیگ امیدواران دې کامیاب کړي او دې ته هم فکر وکړي چې ښه امیدواران دې وټاکي. ځاني به مونږ دلته غلي ناست یو او بې د ذاتي مجلسونو نه به د زړه خبره په ډاګه نه کوو. د پروپاګانډې په سلسله کې به مونږ خپل پوره وس کوو. نو ګرانو وطنوالو، د دې نه پس چې څه شو هغه به زه په راتلونکي پروګرام کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. ما ته یو کس لیکلي و چې یاره ټکر صاحب هغه خبرې چې کومې خبرې تاسو موږ ته په مخه باندې وړاندې کوئ دا موږ په پاکستان کې د دې موږ ته ولې معلومات نه کېږي. ګرانه زه تاسو یو خبر کول غواړم. پاکستان لګیا دی تاریخ په خپله جوړوي او بیا هغه خلکو ته بیانوي او په کتابونو کې لیکي. هغه ټول دروغ وي. نو په دې وجه که زمونږ په سکولونو کې په کالجونو کې په یونیورسټو کې چې کومې تاریخي خبرې لیکل کېږي هغه ټول دروغ دي. نو دغه وجه چې زمونږ د پښتانه وروڼه خاص کر او بلوچستان دوی بهر دنیا ته لاړ شي او دوی په بهر دنیا کې بیا اصلي تاریخ وګوري نو بیا دوی خبر شي چې باید داسې مسله ده. دوی د غریبانان ډېر سخت کنفیوز شي، دوی حیران پاتې شي چې باید په اوسه پورې په پاکستان کې موږ دا خبرې بالکل الټا اورېدلې دي. لکه دوی همیشه دا وایي چې موږ دغه جنګ موږ ګټه کشمیر جنګ موږ ګټلی دی، د 15 کال جنګ موږ ګټلی دی، د کارګل جنګ موږ ګټلی، دا ټول وایي چې دا موږ ګټلی او دا ټول دوی بللی دي. نو خبره داسې ده چې زما په خپله دا کوشش ولې دی چې ځکه چې د پاکستان دولت د کال 1929 نه تر د اوسه پورې لګیا دی او تاریخ مسخ کوي. خو چې څوک تاریخ مسخ کوي نو تاریخ د هغوی مخونه مسخ کوي او هغه صحیح خبرې چې کومې خبرې اصلي خبرې دي هغه د خپل ولس نه پټې ساتي. نو مالا زه ماشومم او زه په ښه بد پوهېدم نو چونکې زما تربیه په یو تاریخي او سیاسي کور کې شوې وه نو دا زما سره همیشه یو سوال و چې آخر مونږ د دومره بوده اول د افغانستان د خپل وطن نه جدا شو
اول د انګریزانو غلامانی او اوس د پاکستان اخر دا وخت څه وجه وه خبر داسې چې دغه زما یو تکلو نو خدای پاک د هغې لپاره ما له موقع په لاس راکړه او زه په دنیا کې وګرځېدم او ما په دنیا کې دغه معلومات راوړل ما چې هر کله زه خبر شوم چېرې دا معلومات چې کوم دي د برټش انډین لایبرري دا لندن کې دي نو زه لندن ته لاړم هلته ما په دغه لایبرري کې 2 میاشتې تېرې کړې دي او ما د دنیا معلومات راجمع کړي دي او هغه ما سره پراته دي نو خبره داسې ده چې زه دا ټولې خبرې تاسو ته په دې باندې زه وړاندې کوم چې تاسو په دې خبرو سر خلاص شي چې تاسو په کوم یو هیواد کې درې چې د هغې بنیان په دروغو ایښودل شو په دروغو باندې روان دي نو ځکه خو په 40 کاله کې دننه مات شو او د نیم نه زیات پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو او د باقي پاکستان هم ګوره ځکه چې ځان ته پنجابي پاکستاني او پاکستان ځان ته وایي چې زه پاکستاني او پاکستان پنجاب دی دغه غواړي پښتانه غواړي چې ځان ازادي واخلي بلوچستان هم غواړي سندhiان هم غواړي ځکه چې پاکستان د نورو خلکو په ځمکه باندې آباد شوی دی نو په دې وجه باندې زه لګیم دا ټولې خبرې چې په کومې خبرې زه کوم د دې هرې خبرې ما سره ثبوت او ځکه زه دا مې چې په پلانکي تاریخ باندې په پلانکي کال کې په پلانکي وخت کې دا کسانو دا خبره ترې وکړې ځکه چې دا خبرې هغه خبرې چې د انګریزانو په سرکاري کتابونو کې او په دغه کې پراته دي په کاغذاتو کې پراته دي خو د انګریزانو یو قانون دی چې په کوم کاغذ باندې 10 کاله تیر شي کاغذ خفیه کاغذ می خو هغه 10 کاله پس هغه بیا روباسي او بیا په لایبرري کې پروتي او بیا په دغه کې پروتي په کتابخانو کې نو ارڅو تلی شي هغه ته کتلیم شي هغه ستیم شي چې تاسو خو خای نو هغه کول شي نو زه د هغه لپاره په دې ژوندو پسې ګرځم دا شي نه را پیدا کوم او دا تاسو په خدمت کې وړاندې کوم دا د دې ارڅ خبرې نه ما ځان خبر کړی دي خو زم دا نه چې څنګه ما ته کوم موقع خدای پاک په لاس را کړی دا چې زه په دنیا کې ګرځېدل شم دا معلومات را جمع کول شم د هر څه نظر خبرول شم کې دې چې هغه موقع تاسو له پلاس خدای درنکړي نو دا غیر لپاره زما دا کوشش دي چې د سن زه خبرم چې دا غینه ز خپل افغان ولس کاغه په آزاد افغانستان کې اوسي او کاغه په محکوم افغانستان په کوڅه پښتونخوا کې اوسي او کاغه د دنیا په ګډ کوم هیواد او کوم ګډ کوم مشتري چې زه دا ټول خبرې هغه ته ورسوم چې دا خبرې ځکه خلک رسوي او زه دا غواړم ځکه چې تاریخ پوهان دا وایي چې څوک د تاریخ نه زده کړه ونکړي نو هغه چې کومې غلطۍ مخکې تکرار کړي هغه بیا تکراروي نو په دې وجه باندې زه دا خبرې تاسو په خدمت وړاندې کوم کوشش کوم او تاسو ته زه خواست کوم چې زما دا پروګرامونه دا کوم چې زه تاسو کوم دا تاسو د ولس سره شریکوي چې او دا ځکه ما په ویډیو کې دا پروګرامونه کوم چې کپلر دی او کپبر کې زموږ به تعلیم خلک سیوا دي دا غین علاوه خاص کر محکوم افغانستان کې خو نسو کتاب لوستي شي ک تعلیم یافتم دي او نو پښتو هغه ویل شي نو په دې باندې وجه باندې ما دا پروګرامونه ټول زه په پښتو کې په ویډیو کې زه په دې وجه باندې چې به تعلیم خلک مرتناستي او هغه ګوري او په دې خبره باندې ځان پوهه کوي نو دا زما مطلب دی زما په دوه کې نور ګرانو بچو هیڅ مقصد نشته دا یو نس برګامي لیکي چې ټکاسه د افغانستان هله دی پرشه ګران ګرځته یو خبره کوم زما په دې خبره باندې ایمان دی چې افغانستان به جوړیږي دا زما ایمان دی چې افغانستان به جوړیږي ځکه چې یو دونه لوی قوم 8 میلیونه یو قوم چې د دنیا ټول لوی قوم دی هغه وګپو یو بل سر دی ردی او د یو بل نه لري د یو بل اوس غوړه کنټارم د افغانستان د دولت پر ځا باندې ولګو نو اوس خو مخکې به ولګو روس سره په دیوال باندې خبرې کولې اوس هغه نه کیږي خا د پښتو یو ټپه ده وای کور د نږدې کوڅه د لري او دیوال د پریدو تل ویړیا شي دینونه ان شاء الله دا دیوالونه به موږ غرزو او خپل وطن په د اباسینه پورې آبادو دا زما ایمان دی چې افغانستان به جوړیږي او دا چې به د یو سرګه خاندي او بل به جاړي خو افغانستان به جوړیږي ځکه چې دا زموږ وطن دی دا د بل چا وطن نه دی او ګوره دا وطن به مونږه جوړو او مونږ به آزادو او مونږ به آبادو ګوره دا ګوره موږ بل څوک نه کی دا خبره ځین کې کېږي تاسو ته زه خواستم کوم چې تاسو یو مهرباني کوئ چې کله زما پروګرام ختم شي نو دا زما په فیسبوک باندې پروت دی نو تاسو یو مهرباني کوئ چې دا تاسو چې څونه زیات کولای شئ نو خلکو سره شریکوي چې عام ولسم د دینه خبرېږي او ډېر خلکو ته زموږ پیغام ورسي ځکه چې زما ګور یو پیغام دی زه چې هر خبره کوم هغه په دې ختميږي چې په کار چې موږ خپل پارلمان وطن د اباسینه تر د امو پورې جوړ کو بل لار غوړې زموږ لپاره پاتې نه ده کینه والله کدا ویني په لار کې بند شو نه په بار کې بند شي دا به تاسو ته وخت اوخی چې دا ویني به هغه وخت پر بهږي چې کله بار یو ځای شي ویني دا خبره غوړې تاسو یاد ساتئ
نو تاسو ته زما خواست دی چې تاسو دا پیغامونه زه چې څه پیغام تاسو ته درکوم دا تاسو خپل نورو ملګرو سره خپل افغان ولس سره په خپل پیجونه چې هغوی سره شریکوي چې ډېر خلک ترې استفاده کوي. د کوزې پښتونخوا پښتانه هغه پښتانه دي، پنجابیان نه دي. هغه خپل رور او خپل دشمن پیژني، خو چې خپل رور هېڅوک ورته وایي چې یاره ته مې رور نه نو بیا به دشمن هغه خپله وي. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو قول دی، هغه وایي خپل مه پردي کوه بیا یې پردي خپلوي. موږ سره د افغانستان دولت او دولتونو دا کار کړی چې موږ د افغانستان د مشرانو پردي کړي یو، موږ یې سینې ته نه یو رانږدې کړی. ما خو مخکې دا خبره کړې وه چې ما د دنیا 45 ملکونه کتلي دي، په ډېرو ملکونو ګرځېدلی، یو پیرانه په څو ځله مې کتلي دي، دنیا مې کتلې ده. خو ما همیشه د لوی افغانستان لمن خپلې سینه پورې نیولې وه چې زما وطن لوی افغانستان دی. خو د بده مرغه چې زه همدغه لوی افغانستان ته درلم چې هغه زما د پلار نیکه وطن دی، نو هغې کې زما د یو کټ د یوې بسترې ځای نه و. د کوزې پښتونخوا خلک چې دې ته ګوري چې د مشال غونته کس هغه سره د افغانستان دولت دا کار وکړو نو موږ سره به څه کوي؟ نو زما د پلان بي انتظار کوئ. د پلان بي په انتظار کې به زه ډېرې خبرې راښکاره کړم، ډېرې خبرې به زه راښکاره کړم او د خلکو دا سترګې به زه رڼا کړم. او زه به بیا هغه وخت پاکستان ته ووایم چې اوس دا پښتانه راټینګ کړه چې دې ستا سره اوسي او که دی خپل د پلار نیکه وطن افغانستان سره اوسي. په دې به زه بیا خبرې کوم، خبر بشي. دا عطاالرحمن دا یو کس لیکي چې ګرانه مشره هر کله چې باچا خان د انګریزانو د اهدافو لپاره کار کولو نو بیا ولې باچا خان دومره کلونه د انګریزي او پنجابي استعمار په زندانونو کې وساتل شو؟ عطاالرحمن ګرانه ډېره ښکلې خبره ده کړې او ډېر ښه سوال دی کړی. نیلسن منډیلا 20 کاله په افریقا کې په جیل کې تیر کړل، خپل وطن آزاد کړ. مال یې څه دغه زندانونه تیر کړي د لوی افغانستان لپاره؟ دا زندانونه نه دي تیر کړي، د زندانونه د دې لپاره نه دي تیر کړي چې پښتانه دي د کوزې پښتونخوا پښتانه د خپل د پلار نیکه وطن افغانستان سره ملوي شي. د دې لپاره د زندان نه دي تیر کړي. ما ته یو څوک دا خبر ثابتولی شي چې باچا خان چېرته د لوی افغانستان خبره کړې ده؟ ما ته یو څوک دا ثابتولی شي چې هغه د 10 کاله په افغانستان کې ناست او هر کال د پښتونستان چوک کې به جلسه کېدله او په هغې کې به د څه وي چې پنجابي زموږ مشر ورور دی او موږ یې دا نور کشران وروڼه یو. پکار ده چې پنجابي زموږ سره د کشر ورور په حیثیت باندې برخورد وکړي. ما ته یو کس دا خبره خولی چې د چېرته ویلي دي په کابل کې ناست و چې د پښتونستان د رود په رود باندې د دا خبره کړي چې زه لوی افغانستان غواړم. په دنیا کې ډېرو خلکو جیلونه تېر کړي دي، مال یې هېڅ نه. دغه جیل تېر کړی نو دغه لپاره جیل تېر کړی، د کانګرس لپاره جیل تېر کړی چې هندوستان آزاد شي. د پښتنو لپاره نه دی تېر کړی. که د پښتنو لپاره جیل تېر کړی وي نو نن به زه غلام نه وم. د په کال 1919 کې سیاست راودانګل، په هغه وخت کې زه د انګریزانو غلام وم او د کال 1940 نه پس زه د انګریزانو نه ناجایز اولاد پاکستان غلام یم. زما په غلاما کې فرق رانغی. نو دا یاد ساته ګرانه، هر هغه کار، هر هغه تحریک، هر هغه مشر چې هغه څه کار وکړي هغه لاسته راوړنه ونه کړي نو هغه تحریک او هغه بندان ناکام به در تصور کېدی شي. که د لوی افغانستان لپاره لاسته راوړنه خو هغه زیرو ده، صفر. د لوی افغانستان لپاره باچا خان هېڅ کار نه دی کړی، نه د ده کورنۍ نه د صمد خان کورنۍ، دوی هېڅ کارونه نه دي کړي د لوی افغانستان د جوړولو لپاره. صرف دوکې را سره کړې ده چې لر او بر یو افغان او چې خبرو سره د بل نسل ته خبره راورسېده نو وایي چې موږ خو دا وایو چې موږ زموږ قوم افغان دي، خو موږ افغانان نه یو. ګوره خبره داسې ده چې ولي خان، ګوره دا باچا خان د په خپله ویلي دي چې افراسیاب ته ویلي دي جادې دی چې زه چې د بره پښتونخوا چې کوم پښتانه دي هغه په خپله پاوینده دي، هغه خانه بدوش دي، نو موږ هغې سره شامېدل غواړو. ولي خان ویلي چې کله دغه راغی زموږ د خفه شوي وروڼه چې هغه ورته مهاجر وایي، زه ورته خپل خفه شوي وروڼه یم، د افغانستان نه په انقلاب په وخت کې رال پاکستان ته. نو ولي خان وی چې دوی خو رالل، خو که سبا دا ډیورن لاین ختم شي نو بیا خو که دې مهاجرینو پاکستان ته څه مسله جوړه کړه نو اول به زه یم چې ټوپک به زه په دې مهاجرینو پسې د پاکستان لپاره راخلم. بیا اسفندیار ولي
هغه په جرګه پروګرام کې په ټلویزیون په جیو ټلویزیون باندې وایي هغه ته تاسو کو که د پاکستان او د هندستان په منځ کې شخړه راشي ته د چا سره دی زما وطن په پاکستان دی او پاکستان سره او بیا د هغه زوی عمل هغه وی که د پاکستان او د افغانستان په منځ کې جنگ راشي نو زه د پاکستان لپاره په افغانستان په ټوپک راخلم تاسو لګي دا سترګې خو وغړوي زه په 100 کال پورې دغه خاندان سره زما سیاست تړلی چې باچا خان په کال 1919 کې سیاست رودانګل زمانه کې حاجی ملک باسف خان ټکر وسره سیاست رودانګل په یو کال 1921 کې سلجر زمکه انګریزانو زمونږ نیلام کړ د سیاست په وجه باندې او بیا په ټکر جنگ دی ګولې وریږي اونې پانی ریجوینا دا په اتشتم د امریکا 1913 کې زمونږ په کور جنگو چې انګریزانو زمانه کې بندي کو الله خلک پاسه را پاسېدل زمونږ ډیر اسی اوسوتول خو ما د دې خاندان دغه وکړه بغاوت وکړه ځکه چې ما ته پته ورګیده چې دا خلک چې کنه لوی افغانستان نه غواړي او چې څوک لوی افغانستان نه غواړي اصل زما ایست تعلق نشته کاغه هر څوک دی کاغه زما ورور دی کاغه زما پلار دی کاغه زما نیکه دی کاغه هر څوک دی زما سره ایست تعلق نشته دا زما د پلار دی وطن دی دا مال چې په پلیټ کې نه راکړي زه د لوی افغانستان لپاره مبارزه کوم زه د هغه افغانستان لپاره مبارزه کوم چې کوم د بچا بابا افغانستان چې د اباسین تر دغه مو پورې زه د هغه لپاره مبارزه کوم د هغه لپاره مال بچا خان ایست نه کړی د هغه لپاره مال سبا خان ایست نه کړی د هغه لپاره دغه دوه خاندانونو د مال لپاره ایست نه کړی چې زه خپل پلار دی وطن افغانستان سره شامل شم نو زه ولې داخله کوم نه که دوی جلونه تیر کړی دا ډېر فائدې مغسري او که یو فائدې را پیدا کوم حیران به پاتې کوم چې دوی کومه فائدې غسري د دې لپاره پرام کې نه وروره لږ حقایق ته وګوره دغه ته مو ګوره تر یاره خو چې نور خبرې مخلل راځي ګوره وطن خبره داس نه ده حقایق وګوره د هر څه نظر خبر کړي چې اصلي مسله دسه موږ یو بل جوړه ولې چل شي د دې مونږ چې موږ ته رسیدل نو چې د دې اصلي وجه څه و چې زه نن د خپل ورور نه جدا یم د دې وجه څه ده د دې بنیادی او مونډیز بنیاد د دې خبره سړي چې ولې آی خبره زه روباسم چې روباسم څوک به خپکیږي زه چې ګور د بچا خان مخالفت کوم لکه زه د خپل خاندان هم مخالفت کوم ځکه چې ما خاندان هم د سره خو یوازې زما خاندان نور ډېر خلک د دوی سره په دې باندې نو چې ته موږ د انګریزانو غلامان کو ته موږ بیا سره پاکستان غلام کړ د چې یو کار کړی دی د کانګرس سره شاملېده د کانګرس سره شاملېده په کال 1913 کې نو د چانه تاسو کړو د خو دې خدمتګارانو تاسو کړو او چې ډېر هغه بیا میټینګ کو په پیښور کې او خپل د تکړه ملګری هغه وشتره خو دې بیا دغه سره یو ځای شو کانګرس سره او ورته چې دا ګور دوی پر سر دوکه وکړي او بیا سره هغه دوکه وکړه چې په لته ولا ورکه چې څه 200 پورې په انګریزانو ډبولې او اوس په دغه په نځي دولت پاکستان ډبو او بیا ورته د دې د میټینګ را پاسېدو نو ورته چې موږ د شرمخ خلیته ورغورځول د شرمخ خلیته ته په خپل ځل غورځولو چې خپل ګوره شفیقه بیبي نامن الله خان خور په خور ته راغلی و نو هغه سلیم را سره انټرویو کول نو هغه ته وای چې باچا خان په دې دی چې تل دغه سره خبره کړې ده د کانګرس سره کله افغانستان سره خبره کړو نو لاره برو په خوای زی شو لک تاریخ وګوره لک ځان خبر کوي په دې جذباتي خبرو باندې کار نه کیږي د دې ار یو روز چې دونه جرګه تر کړې د فائدې غشتي یو خبره تر یاد ده په یو خبره نه خبره چې د کومه فائدې غشتي مې راس پړه دا یو کس ته محمد نسیم پانیزیار ولیکي چې what was the English colony policies in subcontinent for states خلاص سوات وغیرہ وغیرہ ګرانه زه تاسو ته یو خبر کول غواړم کله چې انګریزان وو نو دا غوي همیشه دا کوشش چې دا ټولنه مونږه په برخو کې وشو نو دوی تقریبا د شپږو سنواله تر شپږو او سلويختو پورې مختلف سټیټونه جوړ کړو نو د دې سټیټونو چې کم مشرانو هغه انګریزانو ټاکل او بیا به هغه دغه ټول مشران به د دوی قسم غلامانو او ولس چې دغه سټیټ کوم هغه د دغه مشرانو غلامانو نو دا په دی باندې د انګریزانو د دې ریاستونو د مشرانو په ذریعہ باندې په دی باندې دغه کو خپل حکومت کو او دا ټول د سټیټ کوم مشرانو د راجاګانو بچان د ارسچو دا ټول انګریزانو نامزد کړیو دا به انګریزانو مقررول نو دوی په ټول هم هغه کارونه کول چې څه به دوی ته انګریزانو وایي نو دا ټول سټیټونه چې په دغه کې څومره بو بل کومه د وګورو د قلات د قلات تاریخ داسې چې دوی همیشه د انګریزانو سره په مختلفو دغه کې پاتې شوي دي
معاهدو کې تړونونو کې پاتې شوي دي خو دوی چرته د هغوی د لاندې یو ریاست نه پاتې شوي ځکه چې د پاکستان خبر راغله نو هغوی ورپسې د خان افغانات ورپسې د کال 1830 دغه وروسته تړون وروسته چې کوم د بلوچستان مشرانو او د انګلیزانو په منځ کې شو چې دا یو آزاد ریاست دی نو خبره داسې ده چې زه به په راتلونکي پروګرام کې یو بل پروګرام کوم نو خبره مې دې پورې کوله چې ګران دا ریاستونه هغوی د هغوی ډېره زبردسته پالیسي وه چې ډیوایډ اینډ رول خلک په خپل منځ کې تقسیم کوي په هغې باندې حکومتونه کوي نو هغوی یو سټیټ او بل سټیټ له دونه اختیار وکړو چې تا بګین دا ځانله دغه دي حکومتونه دي او ځانله ریاستونه دي خو دا ټول به د هغوی د دلې نه کنټرول کېدل دا ښایستمیر یارولی لیکي چې پښتانه اوس نه دي پاتې فقط یو خې پاتې لکه څه شی دی ورته وي مننه چې تاریخ ورته باندې وي ګوره ګرانه زه تاته یو خبره کوم داسې به نه وایو خو زمونږ د پښتنو ډېره بدبختي ده هغه دا ده چې زمونږ په کوزه پښتونخوا کې خپله بشرانو لار غلطه کړې ده او ستاسو نه خپلو بچیانو او خپل مشرانو لار غلطه کړې ده مونږ نه لارې غلطې کړې دي خپل مشرانو لارې غلطې کړې دي ګینې زه چې تاسو سره ملو شو ماته هېڅ فرق نه پاتې دی چې ته د بر یو کڅه دا لرې ماته هېڅ فرق نه پرې فاصله کېږي خو چې دا مشران خپل منځ کې سره ملاویږي نو هغوی هر یو کس خپل دغه په بوټي کې نیولي مقصد او استعمالي څوک ما او تا استعمالي ولس استعمالي نو دا به نه وایو تم پښتون زم پښتون دا به نه وایي چې په پښتانه نه پاتې زه په دې باندې افتخار کوم چې زه پښتون یم زه په دې فخر کوم چې زه پاک الله پښتون پیدا کړی او په کار ده چې تم په فخر وکړي زه چې د پښتنو تاریخ ګورم ما ته ډېر افسوس راشي چې دا عظیم قوم د پښتون د عظیم قوم دا په کوم طریقو خلکو د خپل مقصد دپاره استعمال کړی دی او بیا ته ټیشو پیپر ته جوړ کړی دی بیا غورځولی دی نو ګرانه مایوسه کېږو به نه ځکه چې خدای پاک وایي چې مایوسي ګناه ده موږ خپلې هلې ځلې کوو خامخا بیا کوو ګوره زما سره لګیا دې څه نه کېږي او سره وشو خو تا یو ورځ زما له خولې دا خبره اورېدلې ده چې ګینې زما وطن افغانستان نه دی زه هره ورځ همدغه خبره کوم که څوک بېرته شل پېرې وشړي بیا هم زما وطن افغانستان دی دا ما له چا په پلیټ کې نه ده راکړې دا زما تاریخي وطن دی دا زما وطن دی زه به بیا هم یم چې زما وطن دا بسینه تر رومي پورې افغانستان دی که زه د دنیا په هر ګوټ کې ناست یم زه به ویم چې زما وطن دا بسینه تر رومي پورې زما خپل او ګران وطن لوی افغانستان دی زما د بل هیڅ وطن سره هیڅ تعلق نشته زما یو وطن دی هغه لوی افغانستان دی نو ګرانه ګورې خفه کېږو به نه مایوسه کېږو به نه مایوسي ګو د الله تعالی وایي چې مایوسي ګناه ده مایوسه کېږو بالکل نه او باقیبنده خلک دي کنځل به هم کوي ښه به هم وایي بد به هم وایي خو مونږ به په دې باندې د چا په وینا باندې به مونږ بالکل غوږ نه ګرو ځکه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه په یو قول کې وایي چې هر کله ته یو خبرو کې او ستا مخالفین په تا نیوکه ونه کړي او ستا مرستیال ستا مرسته ونه کړي نو ته پوه شه چې ستا په خبره کې وزن نشته دا شپه چې د خلک مونږ ته کنځلې کوي دوی سره یاره ده دوی یریږي چې ولې دا قسمه خبرې کېږي یعنې مخکې ولې دوی د دې خبره په ورانه ساتلې خو اوس ورته پته لګېدلې چې خبره خو لګیا ده روانېږي نو ځکه لګیا دی څوک ما پسې کنځلې کوي څوک ما پسې بله ورځ یو کس داسې کنځلې کړي چې زه د هغه زه تصور هم نشم کولی خو بیا ما هغه ته هېڅ نه دي ویلې چې ګینې یاره ګینې چې د رقم دی نه کنځلې کېږي اوس پسې څوکلېږم همدغه ځای پاکستان کې ورپسې څوکلېږم او د چا پلا بیا رانه خلاص نه کېږي خو دا ده چې زما دغه دومره لوی دی منزل مې دومره عظیم دی او دومره لوی منزل مې دی چې زما په دې خبرو څه کار نشته که څوک څه کتل کوي نو بس کوي دی که دې نه پوهېږي سبا به پوه شي نو دا د ګران چې مایوسه کېږو به ګوره بالکل نه دا داود لیکي چې 2019 تېر شو ونه شو ته چې د حالاتو نه خبرېږې نو ګرانه زما ګناه نه ده لکه د حالات نظر خبره وایي چې 2019 چې کوم دی نو د هغې نه موږ ولې فایده وانخېسته لکه د حالاتو نه خو ځان خبره وه چې راځي او په سوشل میډیا باندې لیکنه کوي نو اول خو ته خبره وه چې چې زما دا پروژه ولې شنډه شوه ځکه خو زه اوس په دویم پلان باندې لګیم پلان بي به زه بیانوم چې اولنی پلان خو افغانستان دولت زما شنډ کړ اوس زه ګورم چې پلان بي به زما څوک شنډوي په دې به خبره کوو انشاءالله موږ خپل کار کوو
که څوک کنځل کوي دا زه خو تاسو ته یو خبره کوم چې تاسو چاته کنځل نه کوئ که څوک ماته کنځل کوي که هر څه کوي خو ګوره تاسو به چاته کنځل نه کوئ ځکه چې زموږ کار دونه عظیم کار دی دونه لوی کار دی چې موږ سره د کنځلو لپاره وخت نشته والله موږ سره د کار کولو لپاره وخت نشته یاره والله ګوره که ما سره دونه وخت مې زه چېرته لاړ شم او لږ واک وکړم چکر ولګم ځکه چې قدم وهلو لپاره هم د ما سره وخت نه نو موږ سره دونه ډېر زیات لږ وخت دی نو پکار دا ده چې موږ د کنځلو په ځای باندې په هغې باندې کار وکړو چې د خپل پیغامونه دنیا ته ورسو د خپل پیغامونه هر چا ته ورسو چې به خبردار چې زمونږ څه مسایل دي ولې افغانستان په 40 کلونو په ور کې لګیا دي سودي بنیادی وجه څه ده نو چې د ټولو خبر نه مونږ ولسم خبر کو او به دنیا ته خبر کو دا ډېر کار غواړي نو په دې وجه باندې موږ سره د خبرو پر کار نشته چې کوم خلک لګیا دي کنځل کوي دا سمرګل لیکي چې مشر محکمه افغانستان کوم پښتانه دي چې ګلخانان ورته وایي دا څه کیسه د جواب مهله دولي افغانستان یو زما د دې خبرې سره اتفاق بالکل نشته چې تاسو کوی چې دا ګلخانان زه دا خبرې بالکل نه منم ځکه که یو سړی پوهیږي نه هغه یو خبره کوي دا دې دا مطلب نشي یا پښتون نه دي دا که ګلخانان دي او که ګلمرجانان دي کار څوک دي دا ټول زموږ وروڼه دي په هېڅ چا پسې به دا خبره کوي چې ګلخانې هم دا خلک به یاره زه تا نه یو تپوس کوم ډېر په اسلامي تپوس در کوم حضرت ابراهیم علیه السلام پلار هغه مسلمان یوه بله خبره ته کوم حضرت ابراهیم علیه السلام اول وی چې سپومې زما خدای دی بیا وی چې ستوري مې خدای دی بیا وی چې نور مې خدای دی خو اخر کې چې خپل منزل ته ورسېد او پوه شو نو وی چې نه زما خدای هغه دی چې د هر څه پیدا کړي دي خو حضرت ابراهیم علیه السلام ته موږ څه وایو د مذهبونو پلار خو داغه یو زوی او نه یو مذهب داغه دا خبره تایید کوي چې د شرک کړو ځکه چې ته شرک کړو چې سپومې ته خدای ویلی او دغه ته خدای ویلی او ستورو ته خدای ویلی او نور ته خدای ویلی ته شرک کړو خو یو قسم دانه دی چې تا کار د ټیک کړی نو که چا غلط کار اوس کړی نو هغه غلطي زه ګوره یو خبره بیا کوم ځینې خلک وایي چې ته د بشرو د خبرې مه روباسه خو دلته زه بله خبره کوم که فرض کا زما پلاري او هغه یو غلط کار کړي او زه هغه ته ووایم چېرې بابا یا دادا دا کار تا غلط کړی نو د دې دا مطلب نه دی چې هغه زما پلار پاتې نه شي هغه بیا هم زما پلار دی نو که دې مشرانو کوم کارونه غلط کړي دي مونږ به ورته په ګوته کوو خو بیا هم دا زموږ مشران دي انکار خو دې نه شو کولی خو ورته وایو چې بای ګوره تاسو لاسم غلامان یو دا ورته وایي چې تاسو دا غلطۍ کړې دي ځکه زه مې غلام یم نو زما چا سره زما د مشرانو سره پوله پټې شریک نه ده زه په ټکر کې اوسم هغوی په چاخته کې اوسي مونږ د یو بل نه لرې اوسو زما ځمکې په ټکر کې دي د هغه په چاخته کې دي یا دا بل چې کوم دی نو په قلعه سیف الله کې دي اسکزیا صاحب زمونږ یو بل سره ځمکې شریکې نه دي چې چا پسې خبرې کوم او نه زما دوی سره دښمني شته خو خبر صرف دومره ده چې زه چې د غلامۍ په اور کې سوځم بیا ما دپاره دا نشته چې زه څوک معاف کړم زه بالکل څوک نشم معاف کولی ځکه چې زه ځان په اور کې وینم په هغې اور کې وینم چې زما ژبه زما نه تللې ده زما کلتور زما نه تللی دی زما پت زما غیرت په دې هر څه باندې سوداګانې شوي دي ولې د څه لپاره د خپلو چوکو د خپلو ګټو دپاره د هغې دپاره اخیستې شوي دي او د خپلو شخصي ګټو دپاره ګوره دا خبره زه کوم او دا ځکه دا خبره په واس کو به لګیم کنه ما سره سدي اس په هوا کې نیم لګیا دا زړه مې چودي دا یو شي معلومات لپاره چا پرته چې په پلاکی کلی کې لا چې الته مشر دی هغه د دې خبرونه خبر دی ولا ولا به ځان رسو ورته بناسم چې وای کا دا کوم دا څه خبرې شوې چې موږ اوس پر غلامان پاتې مشران کسان ګوره ګرانه زه تاسو یو خبره کوم خبره داسې ده چې نه ګل خان شته نه ګل مرجان شته دا ټول ورونه دي دوی په خبره باندې نه پوهېږي د دوی په خبره مې سر نه اخلاص موږ ورته زاري ورته کوو مینت ورته کوو پوهه کوي چې زمونږ اصلي وطن کم دی نو همدا خلک وایي لکه ګوره زه تاسو مثال در کوم امان الله خان چې په کال 1919 کې د انګریزانو خلاف د جنګ اعلان وکړ نو د کوڅه پښتونخوا د خلکو نه تپوس کړو چې تاسو ما سره پاسې وکنه خو د لا په ډیرون راوړل نو په خیبر باندې لا راکوشنو چې ټول پښتانه سره پاسې
نو ګوره ګرانه بیا پای کې نو ګلخان او نه پکې ملخان او نه پکې مرجان هیڅ پکې نو ټول به یو پښتانه وو. نو زه درته یو خبره دا کوم چې ګلخان ملخان نشته، دا ټول زموږ ورونه دي. که دې نه پوهېږي سبا به پوه شي، او چې پوه شي لکه زه تاسو بله خبره کوم. ما ته یو کس ته پېښور نه ټلیفون وکړ، ما ته و چې را مشره زه نه معافي غواړم، زه معافي ته مانه غواړئ. ما ته ما تا ته په فیسبوک باندې کنځلې کړې وې. نو ما ورته وویل چې تا ما ته په فیسبوک کنځلې کړې تا ته په خوشحالي میلاو شوي؟ نو او مې زه په دې خوشحاله چې په ما ته په کنځلو باندې تا ته خوشحالي میلاوې ده. نو دې څه وایي چې ټکر صاحب په خپله مې نه کړې، چې په وینا مې کړې او په ژړا شو ټلیفون یې راته بند کړ. دا زموږ ګټه ده، دا زموږ ګټه ده چې یو سړی په خپله خبره دونه ستومانه شي چې په ژړا شو ټلیفون بند کړي چې مشر بس نور خبره نشم کولی. خو ما په خپله نه لري چا راته ویلي. نو چا به ورته ویلي تاسو پته چې په ګوتو په چا به ورته ویلي، نو تاسو ته پته چا به ورته ویلي. نو ګوره ګرانه موږ له دې خلکو دا زموږ بچي دي، دا به موږ سینې ته رانږدې کوو. ګوره زه تاسو یو مثال درکوم. یو ماشوم چې د کور نه بهر ته وځي او دې په خاورو کې په دوړو کې او په خټو کې څښاک په څښاک او کور ته رامړه کړي او دې د مور غېږ له ځي. تا یو مور لیدلې ده چې دې ته نه شړلې ده چې لږه ته څښای او په تا پورې دوړې دي، په تا پورې خټې دي، چېرته هم نه. هغې سینې ته رانږدې کړې دي. نو لوی افغانستان د دې مور ده، زموږ د ټولو په شریکه مور ده. نو دوی چې د خپلې مور غېږ له راشي، که دا څښا دي او که پاک دي، دا ټول د یوې غېږې د یو مور اولاد دی. نو دا نمونه دا قسم نمونه اخیستل ګرانه نه دي هغوی له ورکول پکار. دا نعیم کوتوال ولیکي چې څنګه وشي کوز پښتونخوا په فیسبوک د افغانانو څخه بد وړي. ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم، دا خبره زه په بار کوم، خو مونږ خو زه څه ویم، زه نو تاسو ته څه ویم. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د 11,000 نه زیات جعلي اکاونټونه کړي دي. په چا د پښتنو نومونه ایښي، د بره پښتنو، په چا د کوز پښتونخوا د پښتنو نومونه ایښي دي. او دوی او یو دوه درې کسان یې ورته کېنولي او هغوی لګیا یو ته کنځل کوي او بل ته کنځل کوي، او نور همدغه 3-4 کسان، خو دوی 11,000 اکاونټونه کړي دي. نو دا تاسو مو وایئ چې د کوز پښتونخوا خلک تاسو ته کنځلې کوي، یا تاسو د کوز پښتونخوا خلکو ته کنځلې کوي. دا همدغه د ISI کسان دي چې دا فیک اکاونټونه، غلط اکاونټونه په بلو نومونه اکاونټونه کړي، هغوی لګیا موږ خپل منځ کې یو بل سره چې موږ یو بل نه نور هم لرې کېږو. ګینې زه چې په کابل کې وم، ما له چې څومره پښتانه او څومره افغانان که پښتانو که نه پښتنو څونه کسان راغلي ته تصور نشي کولی. ما له د 19 ولایتونو نه خلک راغلي وو. اندازه لګوه په هیئتونو کې، په ډیلیګیشنز کې، په وفدونو کې، په 450 وفدونو کې به خلک راتلل. نو زه خو د کوزې پښتونخوا وم، ولې راتلل؟ زمونږ په ولس کې هېڅ قسمه د یو بل سره دښمني نشته. زه بیا دا خبره کوم چې زمونږ ولس یو یو، مونږ یو به د همیشه لپاره یو، خو مونږ صرف د دې لپاره مونږ له هلې ځلې پکار چې دا به څنګه مونږ یو ځای کوو. د دې لپاره مونږ له هلې ځلې پکار دی چې دا یو ځای شي. نور په ولس کې هېڅ قسمه دغه نشته. مشرانو کې غلطۍ دي، که هغه بر دی او که لر دي. مشرانو د خپلو مفاداتو لپاره مونږ یو ځای کېدو ته نه پرېږدي. خو دا د خوشحالۍ خبره ده چې زه نن هغه ټولې خبرې هغه زه کوم چې څوک پرې خوشحالېږي او څوک پرې خفه کېږي، زه یې راښکاره کوم چې بی موږ د چا د لاسه غلامان پاتې یو. که هغه لر کېدو که بر کېدو، زه په ډاګه باندې ویم. او که نن زما په خبره څوک پوه نه شي، سبا به پوه شي. که سبا به پوه نه شي، بل ورځ به پوه شي. که یو 10 کاله پس خو به پوه شي چې دوی ته څه وایي. اخره کې به بیا دغه کوي، ارمان کوي چې موږ دغه په خبره باندې هغه وخت پوه نه شو. خو بیا به تیس جوړېږي. نو خبر داسې ده چې موږ لر او بر په ولس کې هېڅ فرق نشته. ښه ګرانو وطنوالو، اوس به په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي زمونږ د پلار نیکه خوږ ګران او د احمدشاه بابا وطن د اباسي نه تر دمن پورې لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.